همیشه د خلکو په مخ کې ژاړو په داسې حال کې چې د هغوی دپاره نه ګټه کړې او نه تاوان د هغوی په مخ کې ژاړو او د شفاعت او د کومک او د مهربانۍ تمه ځینې لرو. آیا تر اوسه د الله سبحانه وتعالی په مقابل کې ژړلې دي؟ تر اوسه د سترګې د اوښکې نه روانه شوې او کومک د ځینې غوښتی؟ که ځواب دې نه وي نو راځه یوه شپه راپورته شه او د یوه اوښکې نه شروع وکړه. د سترګو نه د اوښکې روانې که سر په سجده کښېږده او د الله سبحانه وتعالی نه د کومک غوښتنه وکړه. د ژوند د دردونو او سختیو نه ورته شکایت وکړه. د حل غوښتنه د الله سبحانه وتعالی نه وکړه. ورته ووایه چې الله ته خو د زړونو مالک یې، الله ته خو د ما د زړه حالت ګورې. زه پوهېږم چې بې تا نه بل هېڅوک زما غمونه نشي حل کولی. د الله سبحانه وتعالی نه د کومک غوښتنه وکړه. ورته چې یا رب ای پروردګاره، ای زما پروردګاره، ته په ما باندې رحم وکړه. باور وکړه چې کله دې د یا رب کلمه واخیستله او د الله نه د کومک وغوښتلو نو ته څه فکر کړې چې الله سبحانه وتعالی به تا نه امیده کړي؟ هېڅکله هم نه. السلام علیکم.